الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. دې پر خبره رسیدلې و چې ابو بکر رضی الله عنه په اتفاق د ټولو مسلمانانو سره اولنی خلیفہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. کوم انسان چې په دمانه رد کوي او دا د خلیفہ نه مني، د خلکو د ازیا رد به زیاده او دا د رسول الله سره او د صدیق سره او د الله سره په دښمنۍ کې واقع خلک دي. الله رب العزت د کار لدی انتخابولو څخه بده کې د کمالات او د صفاتونه او ډیر مزیدار صفاتونه تقریبا 300 شپېته ټول خوونه رسول الله فرمایي ابو بکر کې الله را جمع کړي او د جنت اته ټول دروازې بدل اوازونه کوي. به مو دا خبره ذکر کړه چې ابو بکر کې غیرت ډیر انتهایی زیاتو. د زنانه سره خلک ناسو په خپلوانو کې اسماء بنت عمیس سخت بده په ولګیدا. رسول الله لاړو شکایت وکي. نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې ستاسو زنانه پاکه ده، بد اخلاق نه ده، او به منبر له خدو مسله بیان کړ چې د پردې زنانه سره بسړې نه پاتېږي مګر په هغه وخت کې چې محرم او غیره دا سره موجودي. دین ورسره به دا خبره موږ ذکر کړ چې رب العالمین سره ډیره زیاته مینه و، حتی کله به ویلي من ذاق خالصه محبه الله عز وجل شغله عن طلب الدنيا واوحشه عن جميع البشر. چې کوم ځړ کې د رب العالمین یقیني مینه وردانه شو دا بر دنیا د طلب نه بے پروا کیږي او د ټولو خلکو نه بدای واځي ګرځي. یو عجیب صفت پکې دا چې حلال خوري دغه به ډیر واقع ذکر خاص کر د غلام واقع د خلافت واقع او زنانه چې ونه کله مطالبه را خوبو وکړه او لګ لګ تنخواه را جمع کوله به ویلي صدیق چې زمون کار باغی باندې کیږي دیم بیت المال لور کړه چې وفات کیږي غټو سمن بیت المال لوړلو د عمر سے بجړه. د خو په تعبیر باندې ډیر عجیب انسانو پیدو. نبی صلی الله علیه وسلم د تعبیرونه ورکړه او دواړه صحیح و. درې دیر زره ملګرو د سره بیعتو کې بده خبره باندې چې ته امیر المؤمنین او ته خلیفہ الرسول اولنی خلیفہ. ډیر خلک به مرتد شول او د ارتداد وجه موږ ذکر کړی چې د دې کې د عصبیت مسله او په اسلام باندې پویدل نه او غیرت څو نقصانونه. چا د نبوت دعوی وکړي لکه مسلمه الکذاب، اسود العنسی، طلحه الاسدی، سجاح التمیمیه. په ټول دنیا کې مسلمانانو باندې واجب سخت پریشانی رااله. درې مرکزونه صرفات شول چې طائف کې بني ثقيف، مکه مکرمه او مدینه الرسول صلی الله علیه وسلم. ابو بکر سے خپل ملګری تیار کړل. علي سے ابن زبیر سے ابن عبدالرحمن ابن عوف دی، عبد الله ابن مسعود دی. مسجد نبوي کې پیرو دروله. زنانه د شه د امن زله بوتلی او د اسامه بارک د شی ویلې چې دا وسو لخر مجاهدین به اخلي او د بلقا علاقې بزان رسي. د دین ورسره سره ملګرو دا مشوره وکړه چې حالات ډیر سنگین دي، په کار دا چې د تشکیل د مجاهدینو منګونو کو. لیکن ابو بکر ویل دا کار قطع نشي کېدی. کزما بدن او د رسول الله د بیبيانو د بدنونو زناور خوري او موږ به د کار لته یریګو. رسول الله د امر کړی موږ درسه کېږو. عمر سے به ورته ویلي سید یو بل ځوان یو بل امیر وټاکا دا خو لسکلن ځوان دی، کشر بچی دی. څو غوسه شو عمر الله رضی الله عنه چې ته دا خبره مال څنګه کوي. د جرف علاقې تشکیلات او د غیج نورس سبه هغه په سورلې باندې شور او دا وسره پیدل روانو. د رسول الله تابعداري وکړه او د خلکو له دا خبره خودله چې زه د اسامه ما تحتیم ماموريه من تاسو د امارت په منې په طریقې اولا سره. عجیب وصیتونه ورته وکړه. دروغ بنوي، دوکه بنه کوي، خیانت نه بزان ساتي، مسله بنه کوي، سپینګری منو وجني، دعوت په نرمي باندې کوي، ونه بنه کټ کوي، حیوانات د چا بنو وجني. کوم انسانان چې خپل عبادت خانو کې نشته او زموږ سره اراده د مقابلې نه لري هغه سره به جګړه نه کوي. دا منځ کې چې سرونه خړېلي او اطرابي پر خودلې د سره جګړه وکړ دا او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت اهتمام. اسامه لاړو. الله رب العزت جوړ را وسلوه فتح ورکړه. چې کله راغی نو ورته ویلې چې تاسو هم دمو کې د سورلیلم دمو ورکې زلاړم د مرتدینو غزاله نو به شکل تاسو دمو حاصله کړ ازما خو الله راځي. دې ځپره دا مسله و
نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله مرز وفات کې شو یا دغه وفات د نږدې وختونه سره نږدې شول چې ډېر خلکو ځان سره د شو ځین سازي وکړه چې موږ به د نبوت دعوه وکړو. رسول الله چې د دومره اکرام او شرافت ملاو شو موږ هم دا دعوی وکړو زموږ به امتین یو زموږ به داسې حکومتونه او خلافتونه به یو مزي وي، لیکن دا ګمان د خلکو غلط دی. وجداد چې د محمد رسول الله تر شا پورې رب العالمین ولاړو ستر شا پورې څوک ولاړ دی ابلیس علیه اللعنت او هغه سړی شرمئی. ځکه به شیخ دا شیرونه ویلي فلعنت ربنا اعداد رمل على من جاء بالقول الفزول فلعنت ربنا اعداد رمل على اتباع شیطان الخذول. وې د شګو په اندازه باندې لعنت دی په هغه چا باندې چې هغه د ابلیس علیه لعنت تابعداري کوي، لکه اسود عنسی، مسیلمه الکذاب، طلحه الاسدی او سجح التمیمی یو زنانه وا. مسیلمه الکذاب چې خپل نوم مسلمه ابن حبیب الکذاب دا رسول الله ورته نوم کې خود سخت دروغجن دا د نبی صلی الله علیه وسلم سره ملاقات هم شوی و. متکبر راتلونه ورسه به د الله نبی سره مخامخ شونه وی ویلي زب بتا باندې ایمان لرم په دې شرط باندې چې تبانی مې حکومت ما لړا کوي او قدم لرا کوي نو به د شی او چې زما وفات نو ورسه به خلیفای. حدیث کې راځي د رسول الله سره د شی د کجوري لختوا وې زما په ذات د الله باندې قسم چې دقه ته او غاړي و دم څه تعالی نه درکوم نوري څه تلاړو وسا سره بالکل خبره مناسب دي. نو دومره وخت ما سره شتا ثابت ابن قیس در محمد رسول الله خطیبو ډیر عجیب انسانو دی ورته پرې خو دی. مسیلمه الکذاب به سوال کو هغه به جواب کو، د به سوال کو هغه به جواب کو، د به سوال کو هغه به جواب کو. په دې کې د خبره وګد شو خو اخر دا ملامت شو مسیلمه او ایست روان شو. حدیث کې رسول الله فرمای وی خوب مې ولیدو چې دوه د سرو زرو بنگړي خوب کې مال واچولې شو، یو په یو لاس کې بل په بل کې. وی چې کله مې د خپل لاسونو نظر ورغېم د شيخه پوند مې شوم ذکر اخر زنانو لباس مال څنګه واچولې شو خو چې بومي کړه ارڅ ختم شو والو تل. دې کې اشاره ده دیلا چې دوه دروغجن په پیدا کېږي د محمد رسول الله په وخت کې هغه د نبوت دعوی کوي چې یو اسود العنسی دی او بل مسیلمه الکذاب. سره زروالي ذکر کړه اشاره دې خبره لري سره زر لشدا ګور دنیا پر سید پرن کتیری د دوی بل مقصد نو د الله رضا، ځکه د الله رضا خو هغه رسول الله متابعداري کړه، بلکې دوی د شی ویلې چې محمد تمره مشری لري علیه الصلاۃ والسلام په کار ده چې دا مشری مونږ موالو او د بنگړیو کې اشاره د خواهش پرسته لږه زنانه سره خواهش پوره کوي او د دې دواړو لاسونو تاویدل دي کې اشاره ده دیلا چې دوی به مسلمانانو لږ پریشانی او خفګانونه ور کوي او په دې زر الوتلو په کېدلو باندې اشاره ده دیلا چې دوی مقاومت به دومره نه بلکې دا ډېر زر ختميږي. د باطل د عادت ډېر په جوش باندې راشي لیکن لږ وخت وروسته زګ غوندره دا ختم شي او صفا رڼي او به پاتې شي. دی ورته ویلي اسود عنسی درجه خطرناک سړیو چې ډېر چالاک مو د بدن نم ډېر مضبوط سړیو فصیح بلیغ مو او ابلیس علیه لعنت ځان لتابع کړو. شیطان اثر ملبتر وغيرها دي کتابونو کې به لیکلي چې د ابلیس داخله ځان لولې تابع کوي دغه وجدا چې سلوي کړی دی په جنابت کې ګرځي به سلوي قدم را قرآن په لته باندې وي چې خې کفر لور سي دغه نور سي به د ابلیس تابع شي. ابلیس بدل مشورې ورکول د ابلیس مشورې اخستري دیو بل سره دا مسله وا او مخ یو درس دا ویل شو چې سړی د ابلیس علیه لعنت نه بچکیږي په اذان باندې د قرآن په درس باندې سوره بقره باندې آیت کرسی باندې د سوره بقره په د ورسنی آیتونو باندې اعوذ بالله باندې او د شګرجدلو باندې خاص کر د ورسنی درې سورتونه ویل لا اله الا الله ویل د سوره حدید ابتدایي آیتونه ویل امنت بالله ویل لا حول ولا قوه الا بالله ویل په الله باندې ایمان د الله معرفت د الله په کارونو باندې رضا د الله د انعاماتو شکریا د الله رب العزت امر لبیک ویل عمل د الله د لپاره کول رښتیا وینا کول امر بالمعروف او نهی عن المنکر کول د ګنا نه ځان ساتل او د قشنګ قران کریم کې تدبر خود ابلیس ځان تابع کړو خپل تحریک چلولو تر دې پورې چې وسو وکسان جنگيري پیدا کړه جاهلان خلکو باطل فرس د بداوه کې خدا غوي چې بالکل لکه باز خلکو کې بالکل د تحقیق ماده نه چې یو خبره وسړیو کې پلاني سړي دا خبره کړي ولې هغه شرط دروغ وای الکه دروغ وای کني وای دا خبره لکه په قران او سنت باندې وته چې د سره برابر ده او کنه ده اصل د چا به کې دل خو بکار نه دي. نبی صلی الله علیه وسلم په یمن باندې ولس والے مقرر کړي وو حمدان باندې حضرموت باندې نجران باندې صنعاء الیمن باندې
او به په دې ټولو کې د ارتباط مسؤل چې دیګلو معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه د چې کله خپل تحریک شروع کی په نجران کې د عمرو ابن حزم حکومت او د غسل جګړه شروع کړه نتیجه دا شو چې عمرو ابن حزم له بدغه وخت کې شکست ورسېدو د علاقت دي اسود عنسی ونیوله کله کله استدراجي رسول الله فرمایي چې سړی ګناګار الله په پر اخیره ولیدا دغه لپاره استدراج منه کوي په دې ګناه کې وردننه کې یو د بیا راګيري مقاومت شروع کې حمدان علاقه ونیوله د مسلمانانو ظاهري شکست ملاو شو او درب کې د تاریخي له خلکو نورم په دې ځل کې د عظمت پر ودو شدا خورشته پیغمبر دې زکه دومره فتوحات وکړه صنعاء الیمن علاقه له شکل راغی نو په دې ځکه د بازان زوی چې د محمد رسول الله ولی او دغه بجون کې پیدا وفات شوی شهر ابن بازان د امیرو سخت مقاومت او جګړه د سره شروع کړه نتیجه دا رااله چې شهر صاحب هغه بکی شهید شو دلته مسلمانان ډیر وځه پیدل د دوی وکزو ازاد البازیه نو دا اسود عنسی ایسه ځان له نکاح باندې کړه هغه په الله رسول باندې ډیره مؤمنه زنانه و لیکن کافرن خلک له دې شکارونه کوي چې د مسلمانانو د خفقولو لپاره د هغه د زورولو لپاره بعضی کارونه وکي لګا دا د دین دا مسله معلومه شو شکل د مسلمانانو زنانه هغه د کافرانو دسګیره شو او هغه وسره بد اخلاقی کوله یا بل مسله یا بل دا رب العالمین له صبر کوي چې الله خلاص کوي یا مجاهدین له دومره غلبه ورکړي چې د عیسی زندانونه ورمات کې د اعتبار کې یو عالم مخکې وکړه فتوا لیکلی و چې کله به تور مثال مسلمانانو زنانه هغه کافرانو پنځه لور لنو دا به درې بسین لزان غرزي کنه ال د کافرانو لزان ور کوي نو هغه د لیکل کړي دي چې نه دا بسین لزان غرزي نه د دین دا معلومیږي چې دا به صبر کوي صبر اگر کدا مؤمنه ده پاغه تر باندې اسود عنسی چې دا کافر دی د نه بد داوی کړي ده لیکن دا زنانه هغه زور باندې په نکاح سره واقع زور باندې په نکاح سره واقع سره په الله رسول باندې دي زنانه ایمان او هغه صبر نعمان په نامه باندې صحابي راوسو قاتل مدير الله د الله رسول حق له حزب الكوساتونه دي اسود عنسي واتشهد ان محمدا عبده ورسوله تدا عقیده لري چې محمد الله بنده او رسول دی هغه ویل او به ورته دا عقیده لري و او وته دا عقیده لري چې محمد الله رسول دی او عليه السلام شاړې په سره واخسته اولې ته یو لاس غوڅ کی به ته بل لاس غوڅ کی به ته یو غوڅ کی به ته بل غوڅ کی به ته پوزه غوڅ کړه به ته وقفه غوڅ کړه به ته بل وقفه غوڅ کړه ایسته به دې دا شي پرې کې په دومره سالم ابو مسلم خولانی ونی ولو تتبعوا محمد رسول الله صلی الله علیه ورته لګینه مشکل د وجه نه دا پاتې شو صحابي بچی دي او صحابي لیدلې دي د گرفتار کې ویني چې کله راوشه اسود عنسی وته دا غوي کوي لکه مسلمان چې محمد الله رسول الله هغه ویل نعم دا غوي کوم وزما بارکه سو عزت الله رسول مو کنه ودا خبره سنا اورم به ورته دا غوي کوي چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول الله و او وزما بارکه عقیده لري چې الله رسول مو کنه وینا اورم دا خبره ډیر ظالم انسان او اکثر صحابه کرام سره تقینه کار واخستو دریم کړی دی ورته ویل وته دا مانی چې محمد الله رسول الله علیه الصلاه والسلام و او هغه الله رسول الله وزما بارکه ساقه درړي چې الله رسول مو کنه وستا خبره سنا اورم وینه وری وینا ملګری اور بلکې ډیر انتیزت لګی راجم کړه اور بلکې ابو مسلم الخولانی استدور بده منځ کې اور غرسو دومره ظالم انسان مسلمانانو باندې دومره تکالیف راغلي زموږ اوسو چې د ډوډۍ لګړان دي ورسته شي لکه زره معمولی غو مشکل داسې خپو چې لکه بده اسلام کې موږ څومره قرباني نه ورکړي حدیث کې راځي رسول الله دی ځان راغی ملګری وسره وای ویل یا رسول الله تر څو پر به دشمن په مقابل کې د اسلحه موږ اوچتې کړي ډډه والے وای ویلې بوخانی انبیا خلکو حلال کړل لکه یحیی اره کړل لکه زکریا او د اوس په ګومن زمانه ونه کې وې وتراشلې تاسو باندې څه تکلیف راغلی ان غرض ابو مسلم الخولانی راواخصو د اور په منځ کې ور غورسو ور چې کله آرام شو ارڅو لري وسو زیدل ابو مسلم خولانی رب العالمین د ور د من راويستو یو وختیم نو وسوي جوړو شکل بار وروتنو د خلکو مشاورونو دی اسود عنسله مشوره ورکړه وېدا سړی خو په ور باندې ونسوځي د دلته پاتې شنو ټول خلک به وځي چې عقیده لري چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله حق نبی دی قسم په الله کتاب به څوک مني در د علاقې نه وشړه په والو باندې ایسې د خپل علاقې د یمن نه وشړلو او د مدینه منورې په طرف باندې روان شو د محمد رسول الله علاقې مسجد نبوي له شکل را داخل شو نو استنی له ودرې د سترې په نیت باندې او په منځ باندې شروع وکړه مؤمن انسان چې د موقع پیدا کړي د منځ وخت به د منځ باندې شروع کړي سیدنا و امامنا عمر بن الخطاب دی وخت کې راغی
هغه شکل راغی د سړی چې وکاته چې دا خو شي مسافر دی سلام چې وګرځو را طلب کې وښنه د کم جنرال وي د یمن نه ویلکه په د یمن کې اسود عنسی او بدمعش پیدا شوی د نبوت داوی کړی دا او تاسو د یمن والے یو سړی ور کې غرزول او رب العالمین د ور نه جګ جوړ راوي سو هغه سړی ته معلوم دی دورته ویل او وی څوک دی وی عبد الله ابن ثوب عبد الله ابن ثوب دی د خپل ځان تشکیم نه کول دي چې نه کول چې دا زېما دا زه صدامن کې ډیر موجود دي زه به د شکار وکم او زه د شړې ما بغیر د منه دا کار نه کیږي مفسرین دا خبره ذکر کړي دا انا کلمه څنګه الله ډیره بده مني وی ویل عبد الله ابن ثوب عمر سے ملهم انسان دغه پر ځل کې الله رب العزت الهام ورغرزو د شکر ته پورته ورته وکاته وی ویل په الله باندې تعالی قسم در کوم چې سړی خو ته نه عمر سے بوج کې دي شم دی هغه ویلي اللهم انا بزمر په الله باندې قسم یې غم دا زېما دلاش نه راونو د ابوبکر شیخ خاله راوښو ورته ویل یا خلیفۃ الرسول ودا اقصړې د یمن کې اسود عنسی چې د اور په دې منځ کې غرزول رب العالمین راوي سوز موږ د امت سره الله دومره احترامات او دومره قدر وکي لکه ابراهيم عليه السلام چې د اور نه جوړ راوي سو د قشن دیم راوي سو الحمدلله ټول صفاتونه د کمال الله لري چې محمد رسول الله په امت کې داخله پیدا کړ دا د الله قانون دی ور د الله مخلوق دی او د قشن دغه ابو مسلم خولانی رب العالمین یو بنده او خو لیکن ورته ویل چې ته بنسو زیدا سړی جګ جوړی راوي سو قران کې الله فرمایي فلن تجد لسنت الله تبديلا ته د الله د سنت له چیرته بدلیدل پیدا نه کی څه مطلب الله ما غلا دی تغییر انقلابات هم دامن کې راځي چې چیرته موږ باندې د شي یقین وساتو لکه صحابه او تابعین الله به مقام عمل از من سره کوي نو شکل ورته کینو ودا سړی دی رب العالمین د کرامت صادر کې خپل قدرت کرامت د اولیاء حق دی سوچ ته انکار کې دا قران نه منکر دی خو کرامت د اولیاء دا مقصد نه دی چې وسړی ولی دی موږ باغله ورسو دا ورته و چې موږ له بچی راکاو موږ له عزت راکاو موږ له دار راکاو موږ له دار راکاو نه شیخ عبد القادر جیلانی فرمایي ودا زما کرامت نه چې وسړی د رب العالمین حقوق مال راکی بلکې د الله حق د الله سره مناسب دی او د مخلوق حق هغه مخلوق سره مناسب ولی ولا به چاله ویلې شي الذين امنوا وكانوا يتقون هغه خلک چې په الله ایمان لري او سلیریش کې د قران او سنت پابند هغه انسان لویل چې رسول الله فرمایي چې سړی د وګوري صلی الله راځي د الله لپاره ورانه د الله لپاره جوړي د الله په دې ذکر باندې د خپل شباب آباد ساتي کوشش کوي چې رب العالمین لزن ځان څنګه ورنږدې کم د فتنو د جن وړاندې کیږي او د خیر کارون وړاندې کیږي د الله په دین باندې غوسه کیږي لکه زمره او پړنګ عمل پټ کوي نو کرامت به دا مقصد نه چې سړی د الله ولی دی او موږ دغه دا خبره کوو چې موږ د تبخه کا زموږ د جړې کا زما بچی نشته مال بچی را بلکې د دې ټولو انقلابات او د دې شینو ورکول ولازات صرف او صرف هغه څوک دی ایواز رب العالمین دی اېدا به کرامت صادر شو موږ د الله قدرت په کدا او چې رب العالمین د اسود عنسی او دغه د قومندانانو مابین کې اختلافات پیدا کړ کله کله رب العالمین د شکارونه کوي اتحاد د کافر جوړ شي د مسلمانانو په خلاف باندې په خپل منځ کې ورته الله درس پیدا کړي څلور لوی قومندانان لرل قیس ابن مکشن المرادی فیروز الدیلمی او معاویه ابن قیس دا دوی دا څلور قومندانان و فیروز الدیلمی د عزت البازیه د ترزویمو دا کومه دوی مخه چې کړي و شیطان ویل دي اسود عنسله چې دا دواړه کسان ته وښني او دا وښنه وې دا څلور واړه هغه له پسله کې دا خبره پرې وته چې لکه دا سړی موږ وښنه تر څو پورې چې موږ باندې خپل مل راړي ور مخینه موږ ور باندې گزار وکړو اختلافات او جنجال جوړ شو په دې وخت کې محمد رسول الله حیات ته ژوندې دی هغه خط ولې ګو د علاقه مسلمانانو لچې ای خلکو تاسو په علاقه کې اسود عنسی پیدا شوی دی د نبوت دعوی کړی د کلک ودرېږي په خپل دین او اسلام باندې د مسلمانانو په تایید کې ودرېږي د کافرو سره سخت مقابله وکړي دا خط شکل معاذ ابن جبل له ورسېدو معاذ ابن جبل د خلکو له دا خط ولستلو او د اثر وکي ته دا ګمان کړي لکه محمد رسول الله چې په خپل د علاقه راغلي ځکه د رسول الله خط د رسول الله خط دې څلور کسان سره معاذ ملاو شو فیروز الدیلمی سره معاویه ابن قیس ابن مکشن المرادی دا دوی رسول الله د خطر لګل د شهیدی سره مقاومت وکي تاسو ودا څلور وړ قومندانان د خوشاله شوې ویلې ودا موقع هم د الله نه غوښتل کنه ته به دا ګمان کو چې د انسانانو داخله ورته د اسمان نه را پرې واته اېدا سره جنگ پکار دی پیروز دلمی ویلې وزمره ترلو د پنیکا سره دا اېدا پنیکا کې رسېدل هغه سره رابطه برابرو آزاد البازیه هغه له شکل وراله ورته ویلې چې دا سړی ډېر قاتل دی د الله او د الله د رسول حق نه پیژنې دی علاقې نه شړو اخزه ډیره مسلمانه کزواغه وي د شړلو غم مکه وي د وجلو بندوبست راونه سي دومره وکړه کزوا
دا موږ چرته وشو نو نقصان پیدا کوي وجلې پکار دي او خجله د خپل سړي او د خپل خاون ژوند به کړ تشریح او معلومي لکه د محمد رسول الله بیبيني خدیجه رضی الله عنها ماریا رضی الله عنها عائشه رضی الله عنها حفصه رضی الله عنها ام سلمہ رضی الله عنها ام حبيبه رضی الله عنها سودا رضی الله عنها صفيه رضی الله عنها زینب رضی الله عنها میمونه رضی الله عنها جويريه رضی الله عنها د رسول الله قدر دوی له معلومو زکه وسره زیته مينه و هرې خجر د خپل خاون حالات معلومي ودا خو شرابي دي نه د الله حق په جنت رسول وجلې پکار دي وسنګ یو وجو طریقې دار چې دا په کومه کوټه کې سملي دي درې طرف لا ګارد پروت دي فوج دا کومه کوټه کې چې دا سملي دغه طرف د شهزاد دي تاسو دغه خونه دیوال را سورې کوي زبې دی خونه سورې مورې شروع کوم په دې منځ کې دغه خونه راشي ایسه د وژن د شپې په نا وخت د شراب شي وچ ډیره خره کله چې فیروز الدیلمی او قیس ابن مکشن المرادی دا پروګرام جوړو د دې سره دا خبره شریکوله چې د ټکه اسود عنسی پر دروازه رانه نه وته شرانه نه وته وی ویل دلته تاسو شي کوي تاسو څنګه راغلي تاسو زما سره په مخالفت کې واقعي نو آزاد البازی ورته ویل فیروز الدلمی خو مې رزایرورم د تر څو مې خلازی بس ما خاله کنه نو څه خبره وشو چې دلته راغی ساسره چې ټکر ورانه راغلی غبیر خبر د زما سره خپل ولی پالي کوي نه پالي لږ زره قلار شو شیطان ورته ویلې وی قسم په الله چې ګوره د دې وجني د دواړه سره قتل لپاره راغلي بندوبس یو کوي وجن تیارګیر شي ویلي یو د ماغتور راوي سوي تاسو خو ما وژنې نو فیروز الدیلمی ورته ویلې ظالم نه ته خو زمون مشر او ته ډیر یو کله یو ته ناشنا سړی مونږ چرته تا وژو پتا باندې زمون گزار د شي وخت دی چرته پیدا نشي چې دا شي بتونه ورته وکړو هغه سبدي باندې قلار شو نور دی بار وروته د بار شروع ته غیم کار کو د زنانه د پوزکیل نه ایران شوري ور شروع کړو چې د شپې نه وخت شنو اغه را دننه شو او د شراب سکري و شیطان زر زر راغو د اسود عنسی روچت کې وی فیروز الدلمی او قیس ابن مکشن المرادی سره قتل لپاره راغلی هغه چراغ د نشه په حالت کې نو په دې وخت کې د دوړو گزار په وکي چې په دې مریو په دې سر باندې اول سړی چپای چې وی وجلو سره ته غوڅ کې نو په دې وخت کې اوس د وته بندوبست هغه په دهشت کې را لګر چا پر دغه قواوی او فوجین دي د خځې ورته وي د شي نشي کېږي تاسو بوس د مشي چې کله سبا مولا اذان کوي یو ملګری په دې اوچت ځبنه ودرېږي هغه به اذان وکي او به وي اشهد ان محمدن عبده ورسوله دا غد رسالت اوازونه وکي اشهد ان محمد رسول الله د شي وای او د شي وای چې دغه د شي ګوي من کو چې د اسود عنسی دا ګور دروغجن دی او دا منافق دی دا خبره صحیح ده چې کله د رسول الله د رسالت اوازونه موازین شروع کړ مسلمانانو را منډه کړه کافرانو را منډه کړه چې دا څنګه بدیږي چې څنګه دا سړی رد کوي وي دا دروغجن دی او محمد و تشریح کوي دا سر مجاهدین را واخصو د کافرانو په دمنځ کې ورو غرزو چې هغه کله د دې اسود عنسی دا سر ولیدو یو دم پاغوي کې روب راغی مرعوب شول او په منډه باندې شروع وکړه ورسره به مجاهدین دي او مخکې دوی دي نتیجه دا شو چې ډېر تی اوشل او ډېر انتهاجات خلکو تختیدل دا څومره علاقه چې دني ولې واقع ته بیرته واخستي نو د قیس ابن مکشن المرادی او د فیروز الدیلمی حکومت په دې ځبان راغی معاذ بن جبل راوس هغه منځونه کول رسول الله د مرز وفات په وخت کې څملګری ورته ورته ویل چې پلانې مردار شو ویل الحمدلله چې اسود عنسی الله مردار کی ملګرو پښتنه وکړه یا رسول الله چا وجلو وفاز فیروز انه رجل مبارک وی فیروز وجر دا مبارک سره دی په بیت مبارک دا خاندانو دا کورنۍ ډیره مبارکه ده او ډیره دعاګانې ورته وغوښتلې به چې کله رسول الله وفات شو تفصيلاتونه بعد دغه به ابو بکر صاحب خبر شو ځکه خالد ابن ولید لوی ویلي چې په کوم ځکه اسود عنسی مردار شوی دی ال تب ورشي د مسلمانانو او سلب زیب وکي دا په دې طریقه مردار شو لاړو د ابو بکر رضی الله خلافت سره بعض خلکو بالکل ارتداد قبول کوي ویل چې موږ مرتد او بعض خلک هغه شي حالت رااله وې موږ زکات نه ورکو ابو بکر لا چا ویل موږ د سره زکات نه ورکو په دې کې جنجال جوړ شو ابو بکر سی ویل والله قسم په الله زبد هغه چا سره جګړه کوم چې هغه د منځو د زکات ما بین کې فرق کوي قران کریم کې رب العالمین دواړه شریک ذکر کړی دي مونږ د کوي زکات نه ورکي عبد الله ابن مسعود فرمایي چې کم سره د منځه اهتمام کوي زکات نه ورکي د مونږ الله په دربار کې نه قبلي کی او حکذا بالعکس په انسان کې دوه روحاني مرزونه دي د مال او د حکومت الله دوه علاجونه ضروري کړه چې سجده ده او د زکات دي دا خبره وکړه چې ګوره دا بنشي دا کېږي فرق به کې نشي کېږي عمر سے برتراغه ویل یا خلیفۃ الرسول اے د رسول خلیفہ وما د محمد رسول الله اوریدلی دی ولته خبر نه هغه به دا خبره کوله چې جګړه کوم د خلکو سره حتی تر دې چې دی شي لا اله الا الله محمد الله رسول الله
چې کله دا خبره وکړه زمانه ویني مالونه عزتونه ارڅ په امن کې شو دا خبره چې کله ابوبکر صاحب له وکړه ابوبکر صاحب څه غوسه شو عمر الله وی اے دا خطاب بچیا چې کله غیر مسلم کافر وي څومره سختدري سړی خو چې کله په اسلام کې رااله څنګه نرم شولې زه دې ژوندوم دین د اسلام دی پوری او زه دې ژوندوم او د اسلام دی مات کیږي زما دې په الله باندې قسمي چې یو حکم دی خلکو انکار وکړي حتی تر دې پورې هغه پړي چې د زکات د مال په دې غاړه کې دوی د مال تسلیم نه کې زه به د دوی سره جهاد اعلان وم او به ویل شي عمره دې حدیث کې خود شراغلی دي چې الا بحق الاسلام بحق الاسلام دا معنی چې لا اله الا الله ویل محمد رسول الله ویل دا ویلا مال ارث په امن کړي او کدا چرته شادي شوده زنه کړي ونه به ګور امن کړي به سروال کیږي ان رجم کیږي به کغله وکړه لاس به کټ کیږي ک قتل وکي به قصاصي کی وی په دې حدیث کې په خپل به خلکو را دراغلي دي اېدینه دا خبره معلومه شوله چې اسلامي حکومت په هغه وخت کې اسلامي حکومت دی چې ټول قوانين د غیر اسلام شي دویم پکې دا خبره معلومه شو چې انسان کې باید انابت دا من يدور مع الحق حيث دار کوم ځکه چې حق مسلې دی غیر سړي خواله بورسي د څه بنو چې د ما مولا ویل د ما شیخ ویل د ما شیخ نه دی ویلي د سړي دکاندار د زمیدار د خو حدیثو سره بس منی بده دریم ته دا خبره معلومه شو چې انسان په ظاهر باندې مکلف دی او سړی به جمعه تر اولی منزل به ودرې نور کاغذ شي چې په ما باندې څوک وای را خو د وسم جمعه ته نور الله پیږي بیاغه دغه کې څنګه نور اوسېګما او څلورم ته دا خبره معلومه شو چې کله یو سړی حج کوي عمره کوي اسکار کوي لکه تاتاریانو دا کارونه کول شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله د په مقابل کې وسوال جهاد شروع کې وجه دا چې قانون د اسلام نو او قانون چې کله د اسلام نه په دغه بعضي اعمال باندې سړی مسلمانو نشي ګرځیدلی د ابوبکر شه په وخت کې قبایل العرب سره جګړه شروع شو د عربو د قبیلو سره د عمر شه په وخت کې بیرقشان بغداد او ډیر فتوحات به د عمر شه په وخت کې رااله ان شاء الله کچرته جون باقي د عمر صلی الله علیه تاریخ شه بیانونه به تاسو د عمر حالت معلوم شي چې څومره اوچت انسان دی څومره فتوحات کړي څخه خلک د ابوبکر رضی الله عنه رااله سلام واچو ویل یا خلیفۃ الرسول من زکات نه منو زکات نشو درکوي باسه بګدا ویل کوم زکات ورکو خو تعالی نه درکو قانون درش اسلامی خلافت د کم مال حفاظت کې زکات به اسلامی خلافت اخلي حق زاد شاتو بارک خبره ده کله شاتو د مچو حفاظت اغوي کو نه پکار ده چې مال امغوي والی زکات ابوبکر شه ورته خبره وکړه زکات نه ورکوي وینا دوه خبره واوري یا وسوال جنگ له تیار شي چې زما سره د مجاهدینو دستی او تاسو مقابله کې وځنګېږم او کني قسم په الله د شرم باندې مواړو چې په تاریخ کې تاسو سره وخت نه وي دي خلکو ویلي وی وسوال جګړه باندې کوم کویګو ځکه موږ هم عربي دا جګړې دیو بل سره کړي خود د شرم راړی موږ شرمای دا شرم سره ویلې شي ابوبکر چې ورته زموږ مړي چې دي هغه شهیدانی تاسو مرداران زموږ په مړي باندې بدرنه دیت اخلم تاسو د مړي نه زمنګ زنانم چونی ولې بیرته برا کوي خو تاسو چونی ولې دا وینځي دي زمنګ زمکه ورقبم چونی ولې دا بدرنه اخلو خو تاسو زمکه ورقبم چونی ولې دا ګور زمنګ د پاره غنیمت دي دا خبره شکل د خلکو اورید یقیني دا خو شرم کار دی او چې جګ شو لاړ ابوبکر چې ملګرو لویلی وی قسم په الله چې دي انسانانو د شګونو مال خوندرانه کې تیار شیخ خپل ملګری اسلامي اردو ټوله ودروي عبد الرحمن ابن عوف زبير ابن عوام عبد الله ابن مسعود طلحه ابن عبد الله دا ټول وسلوال برابر کړه مسجد نبوي کې پیرا ودروله زنانه د جدا سره بوتله وی ویل چې کله مغاق وکي ار سړی خپل اس تورا دال دا برابر سوی او نور خاتون ولېګل چې کوم د لری قومونه واغله خاتون ورولېګل چې دا کار وکي دا کار وکي کنه قسم په الله چې جهاد سره کوم وجنم او کوم چې نږدې خلکو لکه بني جوهینا وغیرہ ټول ایول تاسو د خپل ځوانان مدینه منورې لراولې دا شو خاطر کې چې کوم د کار نه وشي کې دا کار را دنه نشي چې کله داخله را دنه شوندل دی یو قوي ګروپ جوړ کې او خط کار نه ګرځي پر یو خط جوړ چې دشمن ما جنگ شروع نکي دا پروګرام چې کله برابر شو نو دلته ذل قصي علاقه چې بن زبيان په دې کې وسیدل هغه په مدینه منوره باندې حمله وکړه دا الخلافه باندې ابو بکر چې افسر د خپل مجاهدین را برابر کړو جنگ شروع خو کله چې قصا علاقه ورسېدو یا د قشن ذل خشبلا التا تر اغیزه پوری د ابو بکر چې قواو دشمن لماته ورکړه ابو بکر چې خپل باندې جنگ کړي شوې زغله ول نو دې ذل خشب علاقه ذل قصا علاقه سره اغه نور واستوال ودرولي و د تایید لپاره غرونه کې خطلی و دوی دا ګډي څو ورته شي وي د شګونه ډکړي و په پړو باندې تړلي و وی ویل چې موږ به د ابوبکر سره جنگ کوو خو کدي زله خطر ورسېدو تاسو به د پاسه د ګډي روغ ورسوي
دا شی چورته ویل شي پیژنې خدای ان شاء الله کنه ګوډه شي ودا شروع ورځي وجه دادا اوخ د هیڅ نه یریږي لیکن د دې ګوډه نه یریږي چې کله دوی دې ګوډه کې خاورې چولې وي اعلان دی روغ ورځ ولا وغه تړلې مونږ څه خوځول لا خوځول شي ناشنا تکتیک وکړو د ابوبکر صاحب مجاهدین چې کله لاوري شي د پوکانو سواره و خو چې دا حالات ول دنیا یو دم داغه د اوخان وتریدل او ټول مدینه منوره باندې نه واته دی خلکو له ابوبکر لمنډه ورکړه د دوړه قواوی سره یو ځای شوی د خپل چا غزاړه ملګریونه ویری ابوبکر رضی الله عنه دومره تکړه بهادر قومندانو مدینه منوره کې مجاهدین به پیراپوند کړه ورته حرکت دي دوسره جنگ کو او بیرته رااله چې کله دې سره رااله جنگ چې کله شروع شونه غو په دې ډګر باندې اوس کا خو دا ګمان نه کو چې دا به دوباره زموږ په راځي ابوبکر چې خپل بری جګړه کې واقع دي دومره سخت جګړه وکړه دومره چې دشمن له سخت ور نور واړو او ډیر غنیمتونه ورنونی ول او په دې مقام کې مقرن په نامه یو سړیو دغه و زامن وو وړه د ابوبکر شپ سر ګروپانو عبد الله ابن مقرن نعمان ابن مقرن سويب ابن مقرن دا تشکیلات چې کله ورته برابر کړ د دشمن سره په دې کې جګړه وشوه ایست هغه خلک لاړ و تختیدل غنیمتونه تی ونی ولا ذل خشب یا ذل قصا علاقه د معسكر جوړ کړ د اسامه رضی الله عنه کرم به دې سره راغلی ابوبکر چې په دې وخت کې ول جنډې جوړ کړې ایو جنډه خالد بن ولید دا ورکړه ویته بلار چې د بنی امیہ او د بنو اسد خور چې کوم ځکه طلحه الاسدی پیدا شوی د نبوت دعوی کړي خالد بن ولید هغه انسان دی چې د رسول الله سیف الله ویلي کله چې ایمان راوړ ابن الاستيعاب کې ابن عبد البر لیکلی دي نبی صلی الله علیه وسلم د مکی والا لوی دی مدینه والا ملګرو لا چې زیر حاصل کې مکینن خپل زیګر تاسو لا درکې نبی صلی الله علیه وسلم خاله راغله پټګه وران کړي او توري تیکی کې بند کړي وی ویل یا رسول الله دا درواله ما پرې تور باندې ډېر کارونه کړی دي نبی صلی الله علیه وسلم ورته پټګم برابر کې او توري مرته جوړ کړ ورته ویل خالدا په دې باندې به د اسلام لپاره کار کوي او یقیني چې اسلام لپاره به سخت کاروایی نکړي دي ورسره ان شاء الله د شریعت به مستقل بیانو چې خالد بن ولید څوک دی او د اسلام کې څنګه جنرال توپ د کړي دي او کوم حیثیت داسلې لري کله چې وفات کیږي سل غزاګانو کې د برخه خسه یو سل شل زیاده لګیدل یو درې سو زیاده لګیدل حتی په دې خاص اندام هم لګیدل او چې جړلې کله چې وفات کیږي جړلې چا ورته ولې جاړي وینن دوه غونډه غونډه کې کوم د خپل ځای کې کاش په یو معرکه کې د دشمن سره سخت مقاومت کړي وي او غوي موجلی وي او اخر زم ټوک ټوک کړي وي قیامت کې د الله په وړاندې زما دا ټوک ټوک بدن را جمع شوی د الله مخله ولاړ وي خلکو ته تسلی ورکړه ورته وی خالد ته سیف الله د الله تور څوک ماته ولې چې کله وفات شو خلکو جړا شروع کړه عمر ابن الخطاب لچ ویل خالد بن ولید وفات شو هغه ولاړ ای سکینه سسترګو نډيري وښ کلاړي وی خالد هغه انسان چې باغ باندې جړا وشي خو مگر غریوانونه ونشلوي او د مخونه ونه وي نو خالد بن ولید ویل دي و مړی دي شي ورکه دي شي هغه سترګې چې مزدری د وجنه معرکې نه ورزي زه خو سل غزاګان لور علم په دینت باندې شهید شم خو چې الله نه شهید ولم دلته بیرته ژوند دی عالم دلوي تبال تلار شي اکرمه بن ابي جهل لوي چې تبر امامي خو لاړ شي عمرو بن شرحبيل لوي تبم دي اکرمه تایید لور شي خالد بن ولید لوي چې تبه به اکرمه تایید لرا شي کله دي هغه طلحه الاسدي وجلو او خالد بن العاص لوي تبه شام لرا شي علي الحضرمي لوي تبه بحرين لرا شي عرفتهم تشکیل کې به طرف باندې د دین ورشي عجيبه خطبه ویلي د الله حمد ویلي پر رسول الله باندې درودونه ویلي د مجاهدینو فضایل بیان کړه او په الله باندې توکل خبره بیان کړه د ابوبکر خو خطیب مو ناشنا خطیب او به ویل تاسو دا غیات نه معلوم چې کله به تاسو کې ایمان او د قشن کې استعمالونه الله به تاسو په دې ځمکه باندې طاقت درکې او تاسو له حق دین قوت والا کې قوي به کې چې کوم الله تاسو له غوړه کړی چې هغه دین د اسلام دی نو مجاهد چې کله جنگي کې هغه په دینت باندې جنگيږي چې زه په دې ملک باندې د قران او سنت قانون راولم به حنفیت ته ک شافعیت ته ک مالکیت ته ک حنبلیت ته ک ظاهریت ته دا بخپل د قران او سنت د سور الله نه به راځي یو مسله ده هغه چې په دې په کې نشه په بل کې ګوره چې پایږي کې نه په بل کې ګوره خو د اول نه به د مجاهد سړي نظر دی چې زه په دې ځکه جنگيږم د خپل وینې ته یوما د بل وینې ته یوما سب د کم قانون د پاره چې غیله ویل شي قران او سنت دغه تشبیه علماء کړی ده دی ورته ویلي خالد رضی الله عنه شکل تشکیل کې ملګری ورکړه په لاس باندې د بني اسد خاله چې ال طلحه الاسدي او طلحه الاسدي د رسول الله لیدلو د رسول الله په وخت کې دا پیدا شوی د نبوت داوی دم کړی وي زرار ابن اشهل په نامه باندې یو صحابي رسول الله ور تشکیل کې خو کله چې د محمد رسول الله د مرز وفات مسله شروع شو اقملګری بیرته راغی دلته پاتش وعین ابن حسن په دې ځکه طلحه الاسدي ملګری دی وی ویلې و مخکې خو رسول الله ژوند دی وځکه موږ دغه قانون منلو وځي دی وکانو د پلار خبره موږ څنګه ومنو ابو بکر لبي دی وکانو پلار ویلې وځي دی وکانو د پلار خبره موږ ومنو
قومنده چې کله ورکړو چې بس ورشه عدی ابن حاتم په دې ځای کې ونه دلته ویلي ابو بکر صاحب له جزاء ول د خپل قوم له دعوت ورکوم زما ور باندې شفقت راځي قوم له ویل چې ای ظالمانو حق نبی محمد صلی الله علیه وسلم دی دا طلحه الاسدی دروغجن دی دا غلط دی او د شقوا خالد ابن ولید را روان کړی دی قسم په الله چې د غاښ مته اونکه جواب تاسو درکې را جدا شي تی قوم را جدا شو د طلحه الاسدی خواږي چې کوم ملګری دی ولاړو غولم دعوت ورکې تقریبا زر کسان ون را جدا کړ زر د جنگ تشکیل چې کله شروع شو مالک ابن نویرا دا مرغه د طلحه الاسدی خواله اول سجاح التمیمی او زنانه وا دوی سره ټول په خپل مابین کې راجمع شو جنگ شروع شو وعین ابن حسن ویلی دی طلحه الاسدی لا ورته ویل اشنا جنگ دی سخت دی کنه ته پیغمبر مال وحیږي څنګه صورت حال دی د په ځامن صدره چولې په خیمه کې ناس ولته وښ شو کړو په لکه زما سره خوا کې وای و مال وحیږي لګ انتظار کوي به په سراغ وی چې جنگ خډیر سخت شو خلک ټول مړ شو و مال وحی کېږي لګ انتظار کوي کنه به ورته ویل اخر ورته ویل د وحی نتیجه دا جوړه شو چې په تقدیر به موږ تاسو ایمان لرو وی چې کوم شی تقدیر کې لیکلي هغه وښ پیږي کوم ماتي وکاغوي هغه ورته الله دې برباد تباہ برباد کا تا ټول خلک غرق پر کړ دې تقدیر باندې خو مخکې موږ دا مسله راغلی و چې تقدیر کې باغ کېږي کوم شی به موږ سره کېږي هغه په تقدیر کې لیکل شي وي خپل کسان لوي را جدا شي ورده به طلحه الاسد لم الله توفیق د ایمان ورکی او عین ابن حسن لم چې کله د مدینه منورې لړای خلک ورته تا خو مخکې ایمان راوړې ولې ته مرتد شوې وې ما مخکې ایمان نو راوړې اوس مې ایمان راوړ دلیل په دې چې سړی مخکې مرتد وي او ایمان راوړ دا اوس موږ تاسو به ورور شو ځکه مسلمان شو که په ارتداد کې لاړو دا به ایمان دی او د صحابیت په دې باندې خراب شوی نه دی او د قشندل به پیغورم په کار نه دی رسول الله فرمایي دي چپ طرف په میدان د حشر کې د چپ طرف له خلک روانو نو ما ویل چې او صحابي زما ملګری و ما لوي چې انك لا تدري ما احدث بعدك يا رسول الله ته نه پوهیږي چې سره وفات نور شه د خلکو کم کارونه کړی دي هغه دغه خلکو له اشاره و عین ابن حسن طلحه الاسدی اسود عنسی مسلمه الكذاب سجاح التمیمیه او بلته دا معلومه شو چې کله انسان په اعتبار د عمل سره کمزوري شي اذا بګور اخر خاتمه به خرابي د اخر خاتمه لپاره رب العالمین یو آیات کې ویلي د الله سلامینا هغه په قران باندې راځي او د قشم په منځ باندې راځي په ذکر باندې راځي د الله په نومونو باندې راځي الله له وخت ورکول باندې راځي د الله د اولیاء سره په ناس باندې راځي د رسول الله په تابعداري باندې راځي د خلکو د پاره د الله سره ورانه په جوړه باندې راځي هغه کارونه کوي چې مخکې ته يحب د امانت له حس کو د وادي پابندي او دروغ نه ځان ساته د مؤمن په مقابل کې چې کوم سړی نرمي کوي د خاتمه په الله په ایمان تیر کی د کافر په مقابل کې چې کله انسان سختی کوي jihad کوي په سبیل الله د دین په باره کې د شان یریږي نه ظاهر او باطن برابرې د رسول الله تابعداري کوي وسطیت نه کار اخلي کیسه اخلاق اخلاص قران سره تعلق ساتي د سلف صالحین واقعات ګوري قران او سنت په عمل کې راولي د الله نه دعاګانې غواړي ذکر در رب العالمین کوي یو صحیح لار ځان له انتخابي خپل ځان له قران او سنت باندې تربيت ور کوي اعتماد پر خپل لار باندې کوي او د سی بوي چې مستقبل د اسلام لپاره دی د دشمن په هاهو باندې دوک کیږي نه د الله په انعامات دنیوي او اخروی باندې سوچ کوي د یونیک سړي خاله ورزي نو بعد دغه ورسته به طلحه الاسدی او عین ابن حسن ودا په اسلام باندې مشرف شو او ابو بکر صاحب خالد ابن ولید له خبره وکړه چې طلحه الاسدی چرته سر مشاور کړي لیکن امیر مقرر مکه وی وجه دار چې د شړې د امیر د مقرر کې کېده چې بده کې نور رانه راشي دا روان چا شم ورځ ان شاء الله به دا بیان کو چې جهادونه د ابوبکر صاحب د مرتدینو په مقابل کې څنګه وشو په کوم کیفیت باندې هغه به ان شاء الله به په ورځ باندې بیان کو رب العالمین دې موږ تاسو د قران او سنت بصیرت را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین